دا غیرت او شجاعت او بہادری مونږ ته د پیغمبر نه میلاو د مونږ به څنګه پریدو دا هو کېدې نشي چې ما او تا ته د پیغمبر نه کوم خبره میلاو دا د شجاعت او د بہادری چې د دشمن او د کافر سره په حالت جنگ کې زموږ پیغمبر سره د دینا چې ټول زخمیان شوي دي شهیدان شوي دي سخت تکلیف رسیدلې ده لیکن کله چې جناب رسول الله میدان کې په دغه حالت کې ولاړ دی سره د دین غاغونه شهیدان شوي دي سره د دین چې دا خول هغه کړي په سر کې دنوتی دي لیکن په میدان کې بیا هم سره د هغې نه ولاړ دی او دا आवाज کوي انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زګوره هغه پیغمبر يم زه دروغجن پیغمبر نه يم او زه د عبد المطلب بچی يم زه د غیرتمند قوم نه يم زما رسته کېدل ده دا आवाज لګیدلو په جنگ احد کې چې تمام صحابه کرام لکه د زمرو اگر جمع شول او هغه کافر لمنډه ورکړي مونږ ته د پیغمبر په میراث کې غیرت پاتې ده مونږ ته د پیغمبر په میراث کې شجاعت پاتې ده او اسنا د خلینا عملی شجاعت راته پیغمبر پر خو ده مسلمان په هر میدان دغه سي د پیغمبر وارث دا په شجاعت او بہادری باندې او د آیات ساته کافر کاروم داري چې هغه غزای ختم کی هغه خلق ختم کی چې کم خلق او کم ځای دا غیر د ایمان د مضبوطیا आवाज اوچتیږي د ایمان د مضبوطیا आवाज د کم ځای نه اوچتیږي او د کم خلقونه حاصلېږي هغه خلق هغه اول ختمي تو ګوره بیگا انډیا او بھارت ظالمانو په کم ځای باندې حمله کړې ده دا الله په کور حمله کړې ده جمعات شهید کړي ره په جمعات بمباری کړي را په یو دو جمعاتونو باندې بمباریانه کړي دي جمعاتونه شهیدان کړل مرکز د دین شهید کړي دا لومبنه مسله شوا تاریخ په دې باندې گواره چې د کافر ټارګټ د مسلمان ایمان دی د مسلمان ملک دی د مسلمان مرکز دی دا د کافر د کمی زمانه نه خبره ده ابرهه لګیاو دا غزای نه را روانو او د مسلمان مرکز بیت الله ختمولو وی دا ورانم کمزای کی چې مسلمان پناه حاصلای کمزای د مسلمان قله ده کمزای د مسلمان پناهګاه ده هغه ځای د امن نه پریری نن وګورا پاکستان دا په تمامه دنیا کې واحد هغه ملک دی چې دا د مسلمان قله او پناهګاه ده خو هغه کافر ورسره نور کافر ملګری کیږي او د مسلمان د هغه قلی او د مسلمان د پناهګاه امن خرابوي جنگ جوړي فساد جوړي بمباریانی کوي کله سکی او کله سکی څومره شهیدان کړل بیگا خو ها د مسلمان د ملک سپاهی او د فوجي او د مجاهد غیرت وګورا چې ان شاء الله روح برانه وطن ته او خپل ملک ته واپس کیږي نه دا مسلمان غیرت او حمیت ته او دا سینره د موږ ته پیغمبر د میراث نه پاتې خبره ده او ان شاء الله دغه خلک هم جنگ لته تیار کړی دي او موږ به هغه په څنګ ولاړیو زمونږ بچی قربان دي زمونږ مالم قربان دي زمونږ اولادم قربان دي موږ د اسلام د پاره او د ملک د اسلامي د پاره او د پاکستان د پاره هر خبرې ته ان شاء الله تیار یو نو دا سوچ او فکر الله قرآن کې مسلمان تور کړي ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا که تاسو اعتماد او یقین بروسا او ایمان د الله په ذات باندې مضبوط وي یجعل لكم فرقانا الله بدغه سي غلبه درکړي پیغمبر خلاف سمره تدبیر جوړ کا کافر را جمری پیغمبر ختمو د پیغمبر مشن ختمو دا تحریک کو قتل کوي کلی نه وشړی قیدوبان کی واچوي درې تدابیر کړیو لیکن قران وای اخر کی
والله خیر الماکرین. همیش تپاره کافر کار داره چې د مسلمان او د مسلمان د ملک خلاف تدبیر جوړي، خو ان شاء الله الله به ناکامي او الله به شکست خورده کوي. خو شرط دار ان تتقوا الله، الله دې زمونږ او تاسو اعتماد او د یقین دا د الله په ذات باندې کامل او مکمل جوړ کی. الله رب العزت مسلمان ته اتفاق نصیبہ کی، مسلمان ته یوواله نصیبہ کی، مضبوطیائی نصیبہ کی، اعتماد او یقین په خپل ذات الله ته مضبوط کی. الله ته کافر تا سیسا پلائی ہوئی دیوارے کی. الله کم کافر چاغه په مسلمان باندې تشدد کوي، ظلمونه کوي، کاغه په غزا او فلسطین کې دی، کاغه په پاکستان کې لګیا د انډیا عملی کوي اور دا جنگی حالات جوړ کړی دي، جنگ او فساد کوي. الله د مسلمان غلبه نصیبه کی، الله د مسلمان فتح نصیبه کی. الله زموږ د ملک پاکستان الله ته نصرت او امداد او حفاظت نصیبه کی. الله زموږ د ملک د افواجو الله د دې دشمن ته اور د هر کافر دشمن د پاره اگر سیسا پلائی ہوئی دیوارے کی اللہ حفاظت و نصرت و امداد نصیبہ کی. اللہ زمون پخپل میانز کی اتفاق و اتحاد اگر نصیبہ کی او د ملک د پارا اللہ مونگ ټول یو کی او د هر ظالم مخه ته مونږ الله مضبوط کی. الله زمونږ د ټول مالونو جانونو د اولاد الله هر قسمه حفاظت د دشمن او د هر قسمه حالاتو نه هغه محفوظ وګرځي. الله زمونږ په حال باندې رحم وکي. الله زمونږ د مسلمان امداد او نصرت وکي او زمونږ د ملک حفاظت وکي. وصلی الله تعالی علی خیر.